کم ځای کې دی هغه دولت چې کم تاسو د ژوند کې راټول کړی و او کم ځای کې دی هغه پیسې چې شا دپاره تاسو ژوند کې دومره خواري کړې وه. تاسو خپل ځان د هغه یارې ورځ لپاره تیار کړی دی او که نه؟ ستاسو لاسونو کې به هیڅ پیسې به نه وي چې کله تاسو مړ شئ. تاسو به تش لاسه یې او که وي هم نو هغه به تاسو ته هیڅ فایده رانه کړي. کم پیسو او عزت مزي تاسو ژوند کې اخیستی وي، الله اوس هغې په ځای تاسو ته مفلسي راکړه او سپکې کړی. یو تش لاسه او مفلس انسان هغه وي چې شا سره الله ته خیر لپاره یو هم ښه عمل نه وي. نو ځکه تاسو مرګ نه وروسته به د صرف یو شی اړتیا لرئ او هغه ښه عملونه دي. نو بس د ستاسو ښه اعمال دي چې کوم به تاسو ته پکار شي. نو انسانه ستاسو جوړ شول، ته خو د خپل ګناهونو یو قیدي یې چې چا له الله خپلوانو او د خپل کورني نه واخیستو. هغه څه شی و د دنیا کې چې کوم تا له الله د لارې نه لرې کړو، تا نه یې د الله لاره پټه کړه. هغه څه شی تا خپل ژوند کې کو چې تا ته د صراط مستقیم ښکاره نه شو. هغه څه شی و چې کوم کې ته دومره روږ شوې چې تا خپل آخرت تیر کړو او هغې ته هیڅ پروا نه کوله او هغې ته هیڅ تیاري ونه کړه. وخت تېرېدو او ته احساس هم ونه لرو او بیا ناوخته شو. ای هغې کس چې چا ته د دنیا دوکه ورکړې ده، ته به لازمي هغې ورځ ووینې چې کله به ته الله مخکې ولاړې. نو هغې ورځ به ته الله مخکې ولاړې او کم لاس سره چې تا ژوند کې چاته وهلی وي، دا ستا خپو تا ته چېرته هم بوتی وي او ستا د ژبې څه هم ویلي وي، نو ستا د بدن هر شی به ده ستا عملونو شهادت ورکوي او هر شی به هغې ورځ ګواهي ورکوي. نو که الله تا باندې رحم وکړي نو ته به جنت ته ځې او که الله رحم ونه کړي نو دوزخ ته به ځې. نو ای بې پروا انسانه چې چا د ژوند کې د اهم شیونو پروا نه ده کړې، ته به نور څومره وخت داسې پاتې شې او نور څومره ژوند به الله نه لرې تیری. نو ته څه پوهېږې چې تا سره ډېر وخت دی او تا ته به یو ایمیل یا میسج به راځي چې ستا وخت راغی او مرګ نږدې دی. خو حقیقت خو دا دی چې مرګ د خپل راتلو هیڅ خبر نه ورکوي. نو ته پوهېږې چې د معامله ډېره اسانه ده او مرګ ډېر اسان دی او د هیڅ هم معنی نه لري. نو ته څه پوهېږې چې دا دنیا کې تا څنګه ژوند تېرو هغه به تا ته آخرت کې څه فایده ورکوي. چې تا هغې ورځ ځان سره تش ګناهونه راوړي وي نو تا ته به دا لګي چې ستا دولت به تا له هغې ورځې د عذاب نه وساتي. او کله به چې ته دا صراط نه تېرېږې نو ستا د هغې ورځې پښیمانه کېدل به ستا ته څه فایده ورکوي چې کله به ستا خپې هغې باندې ښویږي، خو هغې ورځ باندې ستا د پښیماني تا ته به کته غورځوي. نو والله تاسو ټول غلط یې. که تاسو ته دا لګي چې هغې ورځ باندې به ستاسو د کورني او خپلوان تاسو ته به پکار شي، نو داسې نه کېږي به. هیڅوک به یو بل ته پکار نه شي چې کله الله به خلکو ته راټولوي او دوزخ کې به یې غورځوي. هغې ورځ باندې به تاسو سره هیڅوک مرسته ونه کړي. ستاسو د خپلوان او ملګري به خپل په اړه فکر کوي. هغې ورځ به تاسو ته بس د خپل کړي ښه عملونه به پکارېږي او هغه به یوازې ستاسو ملګري وي. نو خدای قسم دی چې تاسو غلط یې او تاسو به زر پوه شئ، ځکه چې تاسو هغې سره خوشحاله نه وئ چې کم تاسو ته الله ورکړی و. نو تاسو د حرام وروستو لاړئ. تاسو ځان دپاره حرام خوښ کو ځکه چې تاسو ته هغه حلال خوښ نه کوم چې الله تاسو ته ورکړی و. تاسو د هغې کس خبره نه اورېده چې چا تاسو ته د ښه لارې نصیحت کو. تاسو هغې هر څه نه مړېدئ چې کوم نه الله تاسو ته خبرداره کړی و. نو تاسو ته کله هم پروا نه وه چې ستاسو د ژوند کې هدایت نشته، ځکه چې تاسو خوشحاله وئ خپل ګناهونو سره او هغې هر څه سره چې کوم تاسو راټول کړي وو. خو تاسو سوچ نه کوئ چې مخکې به څه پېښېږي. نو هغه انسان چې کوم خوب کې دی او خبر نه دی، نو هغه به نور څومره وخت په خوب کې تېروي. نو هغه کس دا پوهېږي چې هغې ته به قیامت کې تپوس به نه کېږي او یا هغه به مرګ له به پیسو کې واخلي. او که تاسو دا پوهېږئ چې د مرګ یو زمري او هرن کې فرق کوي، او که یو ظالم او مظلوم کې فرق کوي، او که یو ښکار او ځناور کې فرق کوي، نو مرګ دوی کې یو هم کې فرق نه کوي. نو دا خبره پوه شئ چې ماشومان او دولت به تاسو له مرګ نه ونه ساتي.
نو د ښه عملونو نه علاوه به تاسو سم په کار نشئ او هغه به د ستاسو بخښنې ذریعه جوړیږي. نو ښه خبر دی هغوی خلکو دپاره چې کم اوري او کم پوهیږي او پخپله هم عمل کوي هغې باندې چې کوم هغوی نورو ته یې زده کوي او ځان له بد کار نه ودرئ او د خپل نفس خواهشونو وروستو نه ځي او پوهیږي چې کامیابه هغه کس دی چې کوم الله خبرې باندې غور وکړي. نو قسم دی چې انسان سره به هیڅ نه وي هغې د علاوه چې کوم دپاره هغې کوشش وکړی وي او هغې اجر به الله سره وي. نو ویښ شئ د خوب نه او هغه عملونه وکړئ چې کوم به تاسو ته آخرت کې فایده ورکوي. نو د شیان راټولول بند کړئ ځکه چې دا هر شی به دلته پاتې شي او تاسو به ځان سره هیڅ وینسئ. صرف هغه شی راټول کړئ چې کوم به تاسو ته پکارېږي، ستاسو عملونه، ستاسو ښه کارونه، ستاسو عمل ستاسو کردار جوړوي او دا ډیره رښتیا خبره ده او قیامت پر ورځ به تاسو خپل عملونو سره به پیژندل کیږئ. دا به پوهیږئ او دا خواهش مه لرئ چې تاسو به ټول عمر ګناهونه کوئ او بیا هم تاسو ته به د یو نیک کس سټیټس او د یو نیک کس نوم به ملاویږي. نو د خواهشونو او هیلو سره ځان مه دوکه کوئ چې الله به دومره اسانۍ سره وبخي. نو یو شاعر ویلی دی چې خپل آخرت له سامان راټول کړئ، الله دپاره جهاد کوئ او دنیا مه راټولوئ. تاسو ته به دا خبره خوښه وي چې تاسو کم خلکو سره په قیامت کې هغوی سره به هغوی د آخرت سامان وي او تاسو سره به نه وي.